عزیزانو دا د فرعون کمالو، غریبو مالدارم شو، بادشاہم شو، خدای امزان تاوے دنیا ورته سجدے موکڑے، دا کمالو. اس تو گورا چا اللہ د زوال اسباب ورته په کمی طریقے جوڑے پدے سڑے پوئیگیم نا د زوال اسباب پدا سے طریقہ سڑی تا جوڑ شي چې کور کې ورته اور لګي او د تپتم نه لګي، کور کې اور ورته ولګي او د تپتم نه لګي، او هغه د کور د اور نه د خاتمه وشي او د تبعی وشي او د تپتم نه. دی وجنه هر وخت د خدای د قوت او د زور قائل اوسئ او دا ایمان لرئی چې الله په دې دنیا کې داسې قوت نشته چې ستا د طاقت مقابله وکړي، او داسې طاقت شته نه چې ته څوک راونیسې او تا نه اخلاص داسې لا څوک چې د خدای نیولی به د خدای نه خلاص کی، داسې طاقت په دې کائنات کې نشته. عزیزانو موسی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا شو او بیا د فرعون په غیږ کې لوی کړ، او بیا دغه موسی علیہ السلام سو واقعه مد نظر ملک پریخو بل ملک تلا، هغه ملک ته چې دې کوم ملک تلاړ داغه پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام. شعیب علیہ السلام دو لونه ای بگڑے او چیلے سرولی، کوئی تا بچرالی گڑو چیلو لبے او بور کولی پا کوئی او دا سی بوقوا چا بسلویخ تو کسو رئیستا. موسیٰ علیہ السلام چه ورغی اغا پا یواز زان اغا بوکر ہوئیستا، اجنکای لاری پلار تے ہوئی چه دا سی یو نوجوانا لکو پا یواز زان اغا بوکر ہوئیستا، ورتے ہوئی تاسو تے تپو سکی دا الگ با پیغمبری. شعیب علیہ السلام فرمایل چې دا الګ به پیغمبري دا چا چې په یوازې ځان دا بوکر وایست، ولی چې یو پیغمبر د سلويختو پهلوانانو عمر طاقت لري، د یو پیغمبر قوت چې ده د سلويختو پهلوانانو عمرې. عزیزانو بیا سلويخت هغه پهلوانان، سلويخت هغه پهلوانان لکه د دنیا سلويخت پهلوانان بیا د جنت یو پهلوان دا برابر. نو گویا دا حساب چې تاسو ولګوئ نو د یو پیغمبر قوت د 400 سړو عمر په دې ملک داسې خلک هم تیر شوي دي چې هغې دا بوي چې پیغمبر ته د ډیرو خزو اجازت څنګه خدای پاک ورکړی دی او مونږ ته د 4 نه زیات نشته، مونږ ته 4 خزي جایز دي او پیغمبرانو ته 10 او 14 سلسل جایز. نو پیغمبرانو ته که د قوت په اعتبار وې نو یو پیغمبر ته 1400 خزي رواوي، 1400 او التا خیال د قوای شهوانی نو، پیغمبر ته د زیات او خزو اجازت په دی وجهو چې بعض مسائل داسې دي چې هغه به د خزو په ذریعه خزو ترسي، نو پیغمبر ته به د ډیرو خزو ضرورت ځکه چې دا خزي به مبلغین وي او د خزو ته به د خدای دین رسول. الته د قوای شهوانی خیال نو کینی یو پیغمبر ته بیا 1400 خزي پکار، تا ته 4 خزي روا دي نو ته خو 4 پورا کا، که بیا 15 ضرورت پیښ شو بیا به تا د پاره خبره جوړي. د پاکستان کې دا یوس میخه څوک نشي ساتل، دا پاکستاني میخه دا یوس څوک نشي ساتل، ستاسو پلار به 4 خزي وساتي. تاسو دا جمعات کې چې ناستي په ایمان وای 4 خزو شوق هم شته وای 4 کولې شي یو نه شي ټینګول،
لکه ناګویان آس پچی یو طرف نه چراټینګې په بل خوا در نوزی بل خوا نه چراټینګې په بل خوا در نوزی خدای چې کوم تقسیم کړي دے هغه ډېر الله ته پتا وا الله ته پتا وا چې ته د یو نه د دوه قابلم نه تا هم سلور روا دي او شرط ور سره لګولې وان خفتم الا تعدلوا فواحده کدا يردی چې تب عدل نشي کوله انصاف بنشي کوله پارشي کې به مساوات پارشي که پارشي کې د مساوات نشو کوله نو الله وی فواحده بیا به یو کې بیا به دویم نه تاسو پوه شئ وان خفتم الله تعالی مسنا وثلاث ورباع دعا درې سلور لیکن وان خفتم الله تعدلوا کتا سو یریدای چې عدل بونک فواحد یا به یو او ډېر خزو فطرت درته معلوم رسول الله صلی الله علیه وسلم دی یو بیبي کور تلا هغه ولا د شاتو شربت نورو بیبیانو ورته صلاح وکړه چې د راشي نو ورته بووي چې مونږ لخوا ستا د خلینه د مغافیرو بوی راځي په دې چل بدل زورنه ورکو چې دی بلی بیبي کرته ولی تله چې دراغه ورته اجدو منک ريح المغافير مون خدانه د مغافیر بوی بیا مومو حضور علیہ السلام فرمایل چې ما خو مغافیر نه دي سکلی او نه می خورلی دي ما خو د شات شربت رضا په ما د حرامي چې دا شی به بیان خزو دلاس قران ورته راغی چې لم تحرم ما حل الله لك الله چې کوم شی حلال کړي ولې په ځان حرامه خدای بند دا خو دې خزو طبيعت خزو فطرت داده حضرت عائشہ کور کې پروت ته او نیمه شپه کې پاسه جنت البقیع مقبره تلاړو درې ځله دعاو درې ځله ادیره تلاړو دعا او درې ځله دعاو اوس باز خلق پاکستان دے عرب بلا پکشتا دوا دلتا کوا و ملتمک کوا و پلانے دعا ہر وقت کوا 24 گھنٹے دا خلا پا جڑا لرا و خدای تا واز لرا او خدای تا سوالو نکوا و خدای تا زاری کوا ہر وقت دعا کوا یو وقت پا 24 گھنٹوں کے دا سی نشتا چه اغا دا دعا نمانی شریعت پکې منع کړی یو وخت داسې او کچاوي دې سټ نه نیسو د مرغې غوندې ته دا سټ تا وي پاکستان کې ډېرې فتنې دي خو یو فتنه پکې په دا شکل کې مسراوي دعا حقار پیغمبر کله جهاد په میدان کې ولاړ دیم دعا کوي بدر کې ولاړ دے دا دار په شکال میاشتا د روزه میاشتا روزه نیولې دا جنگم کوي او دعا چې پروردگار کته غواړي چې د زمکه د پاسا ستا نامه اغستو والا پاتې نشینو دا درې سو دیار لس کسان ټول شهیدان کا او کده زمکه د پاسا خپل نامه اغستو والا پاتې کول غواړي نو خدای د دوی امداد وکا د بدر میدان اوس میاش دو کیږي چې ما ولیدو هغه زمي ولیدو چې کوم کې پیغمبر ولاړو عزیزانو یو لیش بوټه پکې نشتا سورې نشتا کانی شګي غیر چاپیر غرونا او دار په شکال میاش ته په دغه میدان کې ولاړ دی او د شپې یو قجوره په دوه کسه خورلې دا وروځي نه دعای دا سی دعا بے استاو زما غندی دعا بے کولا تاو ما غند دس دا سی دعا بے کولا محدثین وائی چه لا سونا بے دمرا اوچت کرے چه دا دا ترخون سپینواله بے پدی لستونی کے اخکارا دم تاسو دا سی دعا چرے کردی دا پیمانی تاسو خدای تا عجت نیشتا
کاملیان مو دي د خدای په قهر اخته دي، که مونږ یو لا د خدای په قهر اخته دي. حاجت هم نشته، پیغمبر حاجت و د ټول کائنات غم په سر و داسې به زما عزیزانو. دعا درې ځله په جنت البقیع کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مقبره ته ادیره ته چلار شي تیرې کې همت راغی چې ترسوم دعا ورته نه ها دا مکه چې چرته چونه کړي زه وګورم الا بابا ته به کې او ته به راکې دا شیطانت مکه باباګان چاله سور کولې نشي ا محتاج دي ستا دعا ته ورکول صرف د خدای د ذات کار دی. په دې خبره پوهیږئ ورکول د باباګانو کار نه. باباګان د مرګ نه وروسته ستا دعا ته محتاج ستا دعا ته پادیره ورغه ا محتاج دي دې ته چې ته په دعا وکړې. علما لیکي چې یو آیات کرسی چا پادیره کې وویلا نو سلويخت ورځې د هغه ادیرې نه عذاب اوچت شي. هغه مقبره سلويخت ورځې عذاب نه یو آیات کرسی دي چې پکې وایي نو په ادیرې ورلې سنه قرآن پکې وایا نو هغه نه ډیره فائدہ. اوس چې بل ته خیر ورسه خو الله هغه خیر ستا جوړای کیا چیز ہے خیال امراغه. نو هغه د پنجابیانو کار مکوي چې چرګ زیارت ته وړي چې بابا کوکړ غنته پتر دے کوکړ غنته پتر دے چرګ میرا وړي دے او زوی راکړه دې په بدل زامن مامن او لونی مونی دا ورکول د خدای کار دی، دا د بنی آدمو کار نه دی، دا د زیارتونو کار دی. او سبیله خبره ده چې زمونږ په بالا ماڼۍ کې داسې خلک اوسېږي چې صاحب هغه ورځ ډولکي غاړې ته اچولي او ګلونه په غاړه کې اچولي په دې سړک روان و غړس دی غړوس دی غړه څه چل دی د بابا ډولی روان پټه پوړانده شي او پټه پوټي په غبرګو کې نه. باباګانو ته د ډولۍ څه ضرورت دی که ډولۍ په ژوند کې ځان له جوړه کړي خو په قبر کې به پکې سوري او پکې به ګرځي او که دنیا کې ځان له د ډولۍ اسباب نه کړي نو د دنیا ډولۍ هغه ته قبر ته ورننه ایستی شي. دا د کوچیانو کار دی. یو کوچی بل کوچي ته وایي چې فتح خان وروره هغه وایي چې ها وایي چې کعبه د خدای بخلی وي نو اوس به ورته ناست جمع او سخته یخني وه سخته یخني وه نو دوی ورته ګرمېده چې ورته ګرمېده نو دوی دا خیال کړی چې جوړ دا د مرګ نه وروسته به په قبر کې اور خو یي نو ځکه چې یخني دا ډېره چې فتح خان وروره وایي چې ها وی کعبه د خدای بخلی وي نو اوس به ورته ناست ګرمېږي به چې ګینې دا اور به هلته وي. او دا هغه بېوقوف قوم دی بدبخت کمبخت چې دوی دا زیارت ډالۍ څه مطلب دی د زیارت عرس څه مطلب دی. دلته دا زمونږ یو زیارت دی دغه کال کې چې عرس کېږي دا زمونږ د بالا ماڼۍ دا لپنګانې کوي نو یو شپه د نکریزو وي او ښځې راشي صاحبت شمې ممې په دغه کې لګولي او ورشي او بابا ته رستو په قبر په دې خپو باندې نکریزي وتپي وایي دا د بابا نکریزي او دا تاسو او ما غوندې سنډاګان ورسره وي. د هغه د بدبخت بې پدره زامن دي او د بې پدره اولاد د هغه بې پدره قوم دی. د دې نه مور معلومه ده او نه پلار معلومه ده. خدای خبر چې دا د خسکی اګونه پیدا دي که دا څه بلا قوم بالکل د سړي زامن نه دي او نه په خبره پوهېږي. خار نه یو ډالۍ راځي اغنجي ځان سره پیدا کړی جمعې په شپه چې پیدا شي هغه اغنجي شي. اغنجي دی او اغنجي کم سید کې چې د پیغمبر یو ټیډي پیسه نشانم نه هغه ته سید ویلم ناروا او حرام او سید صاحب دین تو ساډا تو سا قدر نہ پائی حسن حسین تو ساڈے دادے داڑھی کدو منائی. شکل ته مو ګورئ په غوږونو کې به د سرو زرو مندرۍ چولی. پیغمبر ویلی دي در سړي ته سره زر استعمالول حرام دي. نیکۍ ویلی دي حرام دي. دوی به د سرو مندرۍ په غاړه کې چا به دومره دغه چولې جمکۍ غوندې دومره اوږده به او دا تا ما غوندې خره چې یي که نه سید دی اگر هغه کې چې دغه اچوي سید په 400 به سترګې سرې راوتي سوچه سید دی سترګو ته یې وګوره تکې سرې
دا زمون خلقو ایمانونه دي، دا زمون خلقو دي. نو زمون دي کرتوتونو ته چې ګوره په مونږ به عذابونه نه نازلي، په مونږ به قهر نه نازلېږي، چې په باب د دین کې مونږ دومره صفر یو چې خدای خدای نه ګڼو، رسول رسول نه ګڼو، قرآن قرآن نه ګڼو، مذهب مذهب نه ګڼو، هیڅ نه پوهېږو. خو که یو خر راپاسېدو او مونږ ته ووایي چې دا شی مذهب دی، مونږ هغې پسې. یو قچر راپاسېدو چې دا شی دی، مونږ هغې پسې. نه مونږ به تباه کېږو، نه غر کېږو به نه. نن سهار را سره یو لګیا وی ټیکسونه ډېرو لګېده، مالما خو یو شعر د جمعې مونځ ته راځې که نه وی چې مالما خو ویلي چې ستا په عشق طبیب وایي ما رحمان ته، ستا په عشق طبیب وایي ما رحمان ته، خبدا وی چې د حال تر دا بدتر وی. ډاکټر یې نه بزولي دو وی تا ته خو د عشق بیماري ده، دې نه توبه وباسه نو جوړېږي. وی دې نه خو والله که توبه وباسم خدای دې نورم دا مرض زیات کړي. نو یار ته وایي ستا په عشق طبیب وایي ما رحمان ته، خبدا وی چې د حال تر دا بدتر وی. دې نه نور غرق شي زیات مخه، مونږ چې دې نه زیات غرق زمونږ حال وګوره. ټیکسونه زه وایم تاسو به وګورئ او د ځان تماشه به وکړئ، د هغه ورځې انتظار وکړه، د هغه ورځ چې ته خپلې ښځې له نږدې ورځې ټیکس به در باندې لګي، د هغه ورځې انتظار. دا ټول زموږ اعمال د ټیکس په شکل د وی سی